دلته کې دا صحاب بابا چې کوم قبر دی دا مشهور صحابي دی حضرت سنان ابن سلمہ رضی الله عنه او دا یو کس نه دی دا ډېر صحابه کرام دي خو د یو نوم پکې مشهور وسره تابعین دی رالل پر علاقه جهادینو مو کړل او دعوت اسلام او د ایمان مو چلو نو ډېر خلک رب العالمین مسلمانان کړل زمونږ ستاسو نیکونه نیکونه چې کوم مخکې دي هغه الله د صحابو د وجې مسلمانان کړل صحابو د نبی علیه السلام دعوت دلته راوړو هغې مسلمانان شو نو موږ ورپسې رسول الله دا کې شو کل مسلمانان دي نو دا د چا برکت شو دا د حضور پاک مبارک که نبی علیه السلام نه وی راغلی او د هغه صحابه دعوت و تبلیغ نه وی کړی او دین یې نه وی خور کړی موږ به هم بوتانو ته تقدې کولې نو په موږ وروڼو د حضور پاک ډېر احسانات دي یو خو د محبت نه خبرې دی د خولې محبت ته چې زما مینه ده زما مینه ده زما مینه ده د نبی علیه السلام تابعداري به کوئ الله یې زموږ د حضور پاک مبارک تابعداري نصیب کړي او دویم به څه کوئ په موږ احسانات دي ډېر زیات نو درود شریف به پرې ووایئ د درود شریف ډېر زیات فضایل ما چې کوم حدیث درته ولوستو نبی علیه السلام فرمایي ان اول الناس بي یوم القیامه اکثرهم علی صلاة وی د قیامت په ورځ ډېر نږدې به ما ته هغه څوک چې په دنیا کې به ما درود شریف ډېر ویلي او صحابو ته یو ځل د درود ترغیب ورکړ وی درود شریف وایئ وی زما د مرګ نه پس یې وایئ وی صیب ته خو به خاورې شوې ته به زموږ درود اورې وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه د پیغمبر د غوښې خوراک حرام کړی ځمکه د پیغمبر غوښه نه خوري فنبی الله حی یرزق د الله پیغمبر په قبر کې جمدې پروت دی او رزق ورته ملاویږي یو بل حدیث پاک کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی د الله فرشتي په مخ د ځمکه چکر لګي او چې څوک کوم ځای درود شریف وایي نو هغه درود ما له رارسوي او یو بل حدیث کې راځي من صلى علی عند قبر سمعته چې څوک د زما د قبر خوا کې په ما درود شریف وایي زه اوره ومن صلى علی ناهیا او چې څوک یې لرې وایي ابلغه ما ته د فرشتو په ذریعه هغه درود شریف رارسېږي یو صحابي فرمایي وی نبی علیه السلام یو ځل یو باغ کې په مانځه ولاړ دی وی چې سجده وکړه وی ډېره زیاته اوږده سجده وکړه وی ما ویږني وفات شو دونه اوږده سجده وکړه وی چې سر مبارک یې روچت که وی زه ورغلم وی ما ته وی ولې غمجنې وی مې چې صاحب تاسو را سجده اوږده کړه نو ما ویږني وفات شوې وی نه دا خو جبریل علیه السلام راغی او ما له یو خوشخبري راکړه نو د هغې خوشخبرۍ په شکرې کې مې دا دونه اوږده سجده وکړه وی صاحب څه خوشخبري درکړه وی جبریل علیه السلام راته وی چې الله را لېږلی که څوک پتا یو ځل درود شریف کوي زه به پرې 10 رحمتونه ورلېږم 10 به یې ګناهونه معاف کو 10 به یې درجې بلندو او یې ورته تپوس ته وکړه جبریل ته الله وایي چې تپوس د ما د محبوب نه وکړه چې اوس خوشحاله شوې که نه شوې رضیته خوشحاله شوې وی ما وی چې او رضیت د الله خوشحاله شو دا درود شریف برکت زمونږ د درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دلایل الخیرات ورته ټول درود شریف د هرې ورځې ځان له حزب دی دې لیکي دا کتاب ما نه درود شریف ولې ولیکو یو ځل په لاره روانو وی اوبو ته مې ضرورت شو وی چې مې وکتل په یو ځنګل کې اوبه نشته او یو کوی دی اکوي ده ورله بورقه پې نشته کله یو خوا ګورم کله بل خوا چې ته بورقه را پیدا کړم یو ماشومه جینۍ وګړې چیلې سر ولې ما ته وی کاکا څه کې ایمه چې بچی اوبه بورم وی دې کوي کې دي که ایمه چې بچی کوي کې ما ته کار خو بورقه نشته چې اوبه پرې راوباسم وی ما ته وی کاکا اوبه دله راوباسم څه ما وی چېرې دی جینۍ د ګډې چیلې سړی نو اثر کې سره رالوتې موښیني راوباسه که وی دا ماشوم راله او د پیر یې غاړې ته ودرېدله او څه الفاظ یې او چوف یې کړې په کوي کې وی د کوي اوبه سر نه راځي چکس کا وی لګیا چې موږ پرېغوستلې او دس پرې موږ ته وی بیا څه الفاظ وې او چوف یې کړې وی که د کوي اوبه واپس بل ځای لاړې وی ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه چې پیړې که څه چل دی یو ټکې دی وی اوبه سر نه راځي او بل ټکې دی وی اوبه لاندې راغی دا دې څه وې وی کاکا دا په ما د استاد نه یو ټکې زده کړی او چې کم کار کې زما ضرورت پیښ شي دغه ټکې رحم الله مې هغه ضرورت پوره کوي که ډوډۍ نه
هغه ټکی وم الله ډوډۍ راکړي، بیماری هغه ټکی ویم الله مې جوړه کړي، بل څه ضرورت مې هغه ټکی ویل دا اوس اوبو ته عاجز شو، ټکی مې وی او بس الله راغلی، او چې بیا ضرورت مې پوره شو ټکی مې وی هغه او بس ریس له لاړې. دا څه ټکی دی بچي؟ وی دا درود شریف ویم په نبي علیه السلام، دا درود شریف برکت. یو حدیث پاک کې راځي چې کله د قیامت ورځ وی یو سړی به جهنم ته روان کړي، وی آدم علیه السلام به لکه د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې چول، آواز به وکړي یا احمدو، د پیغمبر علیه السلام بل نوم احمد دی صلی الله علیه وسلم، ستا یو امتي جهنم ته روان کړی، راشه کې امداد یې کولی شي. نو نبي علیه السلام به هغه فرشتو ته آواز وکړي، وی ځي وزروی دا سړی د ده ما سره څه نیکۍ پاتې دي، دوباره ولې حساب کتاب کوو. او فرشتې به یې نه ودروي، نبي علیه السلام به ورته بیا آواز وکړي، بیا به یې نه ودروي، بیا به آواز وکړي، هغوی به بیا نه ودروي، اخره کې یو فرشته به ورته مخه واړوي، وی تا باندې چې کوم قرآن نازل دی هغې کې نه دي راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. په جهنم داسې فرشتې مقرر دي چې هغوی سخت دل لري، په چې زړه نه نرمېږي، او چې الله ورته ته وایي د هغې تابعداري کوي، د الله نافرماني نه کوي. نو موږ ته خو الله حکم وکړه چې جهنم ته وغورځوئ، نو روان اوس که ته یې دروا موږ ته الله ویلي چې روان یې که موږ یې نه شو جوړې، ته الله ته وایه چې موږ ته وایي واپس پرېږ. نبي علیه السلام به فوراً الله ته رجوع کړي، الله زما د دې یو امتي ته نیکۍ ما سره پاتې شوي دي، دې را واپس که چې بیا ولې نیکۍ وتلو. ورونو د الله نه ګور یو شی پټ نه دی، خو دا د دې نیکۍ قدر ښکاره کوي. الله به فرشتو ته وجه راته را واپس کړي، چې را واپس یې کړي بیا به ولې نیکۍ وبدی یو د تلي یو چابلي کې او بل چابلي کې به ونه واچي. وی حضور پاک مبارک فرمایي ما سره به دقه یو کاغذ وي پرده په دې لستوڼي کې ابه راوباسي او په هغه نیکو کې به یې ونه واچي. مخکې نیکۍ سپکې وې اوس به یې نیکۍ درنې شي، چې نیکۍ څنګه درنې شوې دا سړی رامنده کړي او نبي علیه السلام له پپو او په لاسونو ښکلو شروع کړي. ته څوک یې له الله بنده، تا خو زه د لوی غمه خلاص کړم، ځکه وختي به ما د جهنم اعلان شوی او د جنت اعلان وشو چې پلانکې د جنت ته ځي. ته یې څو لوی مصیبت نه دې بچ کړم، جهنم نه دې بچ کړم، او دا د څه شی واچو دا پوټې نه کاغذ زما په نیکو کې چې نیکۍ مې درنې شو. نبي علیه السلام ورته فرمایي زه ستا پیغمبر یم، هغه پیغمبر چې زه د لیدې نه وم او که ما د ایمان راوړی. زما ورو یو ځل نبي علیه السلام مبارک ارمان وکړو، ارمان که ما خپل رونه ولیدلې، که مې خپله رونه ولیدې ارمان، صحابه ورته وایي ولې موږ دې رونه نه یو څه، ولې ارمان کې؟ وی نه انتم اصحابي، وی تاسو خو زما ملګري یې، رونه مې هغه خلک دی چې زما نه وروسته به راځي، زه به یې لیدې نه یم او په ما به ایمان راوړي. نو موږ ته یې ولې خپل رونه ویلي. نو بهر کې وی ته زه ستا پیغمبر یې، هغه پیغمبر چې تا د لیدې نه او په ما د ایمان راوړی دی، او دا پرچه چې له ما په نیکو کې واچوله نو دا هغه درود شریف و چې تا به په ما وي ډېر ورځې له مې دله ساتلي. دا درود شریف فضیلت. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د فضایل درود کې لیکلي دي، وی یو سړی په قافله کې ته حج ته روان و، زوی مو سره دی، وی دا سړی بیمار شو، چې بیمار شو زوی یې والا خدمت وکړو، د تلو نه نو قافله ته لاړه، چې قافله ته لاړه دا پلار یې مړ شو، چې څنګه مړ شو نو ده پرې غریب څادر واچو په پردي وطن کې د سفر په لاره غریب مړ شو. اوس په دې سوچ کې دی چې څوک راغونډ کړم د دې کلي خوشا خلک چې ما سره دا پلار سنبال کړي، قبر وکنئ، کفن دفن او دارنګې جنازه، ځکه دا خو پردی وطن د خپل وطن ته واپس نشم وړی. وی دې درمیان کې د څادر اوچت کړه د هغه پلار د مخ نه، چې د پلار دې مخ ته یې وکتل د هغه شکل بدل شوی، ډېر بد شکله تک تور شکل، دې غریب د ډېر هیبت نه شاته پرېوت بېهوشه. خدای داسو دې خلکو ته به څه وی به، ځکه خلک یې راډي دی به لمبول غواړي، دله به کفن ورکول غواړي، دې به په قبر کې ښکته کول غواړي. دا خلک به څه وایي چې دې سړي ته وګوره او دې شکل ته وګوره او دې مخ ته وګوره، دا پسې شوي د ډېر غم نه غریب په بېهوشۍ کې پرېوت. چې څنګه دې بېهوشه شو
نو سویل چې په سپینو جامو کې خشته ښکلې خلک را روان، یو کس د مخکې دی هغه ډېر خشته ښکلې شکل، وی چې راغی هغه چې ته کوم مخکې دی نو دې خو بېهوشه دی، وی څه شو پلار دی؟ نه چې صاحب دغه دی. وی لرې کړ د څادر، وی څادر مې ته لر کړ، اوس د په بېهوشۍ کې دا خوب ویده. وی دغه انسان زما د پلار کو مخ باندې لاس ته راخته و، وی چې ریخ کړ نو د پلار مې ډېر خشته او ډېر مزېدار او ښکلي شو، شکل یې برابر شو. وی ما ورمنډه کړ په خوب کې ویم تاسو څوک یې جي؟ زما پلار سره خو تاسو ډېر احسان وکړه او زه هم تاسو د رسوایۍ نه بچ کړم. وی زه ستا پیغمبر یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم. صاحبه را تاسو خو موږ سره ډېر احسان وکړه. وی ستا د پلار به روزانه درود شریف یو ما ته به رارسېدل، ځکه یو حدیث پاک کې راځي د طبراني شریف حدیث دی چې څوک هم په نبي علیه السلام درود شریف ووایي نو هغه فرشته چې یوسي نبی علیه السلام مبارک ته داسې وایي د الله رسوله فلانکي د فلانکي زوی نن په تا دومره درود شریف ویلی. د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم د پیغمبر علیه السلام مخکې اخیستلی کېږي. دا څومره لویه خبره ده. نو وی روزانه به فرشتو ستا د پلار درود شریف ماله را رسول، وی نن هغه درود شریف له ونه رسېده. نو ما تپوس وکړ یو فرشتې نه چې یو سړی و د فلانکې علاقې هغه به روزانه درود بیا راتلل به نه یې درود شریف راونه رسېدل چې دا ولې؟ وی هغې فرشتې راته وی چې صاحب هغه خو وفات شوی دی او تا ته ډېر محتاج دی. ما ته څنګه محتاج دی؟ وی ډېر ګناهګار اوسې دقه درود شریف به وي نو ډېر ګناهګار نو د هغه الله دا شکل بدل کړی تا ته محتاج دی که امداد ورسره کولی شي. نو زه راغلم نو ما ورسره امداد وکړ چې دې له هوش نه نافاسد او د پلار د سر نه څادر لر کړ نو د پلار مخ یې خشته شوی و، د هغې نه زیات خوشنما او مزېدار طمعګانې کول. دا روڼو درود شریف برکت. او که یو ځل حضور پاک یو حدیث کې راځي وی نبی علیه السلام مبارک په منبر باندې خپه کېښود، وی آمین یې وی په دویمه پوړه یې خپه کېښوده وی بیا آمین وی وی په بله پوړه یې خپه کېښوده وی بیا آمین وی. نو صحابو ته تپوس وکړ وی صاحب دا آمین دې په څه وی؟ هغه درې خبرې یو پکې دا ده وی جبریل علیه السلام مال را او ما ته یې داسې ووی چې ستا نوم یو ځای کې واخیستلی شي او څوک ورباندې درود شریف ونه وی نو الله دې هر انسان هلاک کړي. نو ما وی آمین. نورو د دین مسله داسې ده چې په کم مجلس کې د پیغمبر علیه السلام نوم واخیستلی کېږي. نوم یې محمد دی او احمد صلی الله علیه وسلم د خپل نومونه دي، یو ورله مور ایښی یو نیکه، نو یو ځل درود شریف ویل ورباندې واجب یو ځای او بیا یو مجلس کې بار بار نوم اخیستلی کېږي، یو ځل واجب دی او که دوباره درې باره وی نو مستحب دی. او که د پیغمبر علیه السلام صفت څوک ووایي لکه رسول الله وایي، نبی الله وایي، حضور پاک وایي نو درود شریف ویل واجب نه دی خو مستحب دی، ګناه پکې نشته ثواب پکې ډېر. بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې دی په روانه به درود شریف نه وی، بې اودسه به درود شریف نه وی. دا ټولې غلطې خبرې ټیک ته ادب دا دی چې سړی دې په اودس کې وي او سړی دې قبلې ته مخکې نو ادب او احترام ښه شی دی، لیکن د درود نه خلک مه منې کوه. بعضې وخت کې د سړي اودس یو بعضې وخت باندې نو ولې پابندي پرې لګې؟ څوک به ناسته کولی چې څوک به نشي کولی. په ناسته هم درود شریف جیز دی، په ولاړ هم جیز دی، په ګرځېدو کې هم جیز دی. که اودس پې وي او که نه ویلی شي د الله قرآن بیا اودسه ویلی شي، تلاوت یې کولی شي د الله د قرآن شریف له به ګوتې نه وړی او بیا اودسه تلاوت یې کولی شي. دقه رنګې درود شریف هم ویلی شي. نو درود شریف په چا بندوی ما که څوک ولاړ وي روان یا یو ځای کې ملاستي پروتي درود شریف ویلی شي. یو حدیث پاک کې راځي یو صحابي دعا ووی او نه د مخکې درود وی نه رستو یو بد صحابي راغی هغه له اول د الله حمد وی بیا درود شریف وی بیا دعا وکړه. د هغې نه پس نبي علیه السلام آواز ورکړو وی وروستو م ورپسې درود شریف ووایه دا دعا به د الله قبوله کړي. نو د دعا نه مخکې د الله حمد او درود شریف او د دعا نه وروستو چې څوک درود شریف ووایي نو پروردګار یې دعا قبلوي. مثال د درود شریف ورونو دا دی لکه یو سړی بیټري دیوال ته ونیسي نو د دیوال په بیټرۍ سو خو د هغې هغه عکس او رڼا د ده په دې مخ واپس راپرېوځي فایدې دې ته رسي. دقه رنګې ورونو د درود شریف فایده د انسان ته په خپله رسي.
څومره کې درود شریف وې نو فایده به تا ته رس. او زه خو اکثر دا یو خبره کوم، زه یم د درود شریف د دې نه غټه فایده بله نشته. ثوابونه خو پکې ډېر دی، په یو ځای پرېږدو چې ستا او ستا د پلار نوم د پیغمبر علیه السلام مخکې اخیستلی کېږي. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. ګوره د یو پیغمبر متعلق داسې نه دي راغلی چې زم داسې کوم او تاسو هم داسې وکړئ، او د حضور پاک مطابق راغلی. وی الله او د الله فرشتې دا دعا دا ټول په نبی علیه السلام درود وی. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، صلو علیه وسلموا تسلیما. وی تاسو هم پې درود شریف ووایئ او سلام پې واچوئ. نو الله هم پې درود وایي. د الله درود څه دي؟ برکتونه نازلون دي. او د فرشتو درود څه دي؟ هغې وله الله نه خیر غواړه. او د مسلمان درود څه دي؟ دا مطلب دی چې الله رحمت پې نازلي، خدای برکتونه پې نازلي. د منځه نه پس د بانډ نه پس دا دعا ویل کېږي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک دا د بانډ نه پس وایي د دې سړي سفارش د قیامت په ورځ به ما واجب دی. خامخا سفارش وکړو. درنو ما درته وایي چې په موږ د حضور پاک مبارک ډېر لوی احسان، خدای پاک دې موږ د شکرې توفیق راکړي. یو به د هغې په نقش قدم ځو او عمل به وکړو، او دویم درود شریف ډېر ووایه. زنانو ته مو وایه چې درود شریف وایي. زنانه په عمل کې تکړی، خو دین و د رسول پکار، او په خپل هم درود شریف وایه. موږ د خولې پر غیبت ستړی کړی، څوک د یو بل او څوک د بل بل. ګناه وګټله، مسلمانانو سره اختلاف پیدا شو، دشمني په دشمني جوړه شوه. نو ولې لا خپله بې ځایه په غیبت او په کنځلو او په چورلۍ استعمالوې؟ د الله د نبي علیه السلام درود شریف ولې نه؟ حضرت بلال رضی الله عنه چې نبی علیه السلام مبارک کله وفات شو، نو د حضرت ابوبکر صدیق نه اجازت وغوښت، وی صرف شام ته ځو، ځکه چې مدینه منوره کې نور ژوند خوند نه راکوي. وی ډېره لاړ شام ته. څه موده په شام کې و، هلته نبی علیه السلام په خوب کې ولید. نبی علیه السلام مبارک ورته خوب کې وی بلاله دا وفا ده، دا دې ما سره محبت او مینه ده، وفا دې ته وایي زما کلی او زما وطن او زه دې پرېښودم. چې څنګه خوب راویښ شو، فورا یې د سفر سامان برابر کړ او مدینې منورې ته را روان شو. وی ما نه خپل محبوب ګیله وکړه. مدینې شریفې ته چې راورسېد، د شام او د مدینې شریفې خو ډېره لویه فاصله ده او بلا مزل دی. چې څنګه راورسېد خلک ترې خبر شو چې حضرت بلال رضی الله عنه بیا راغی، او دا ماشومان لارو کوڅو ته استقبال له رالل، او چې څومره زلمي ټول جومات کې راجمع شو، او د هر چا دا سوچو چې نن به یو وخت بیا د پیغمبر علیه السلام یاد تازه کېږي، ځکه ده خو به د هغه په ژوند باندې وي. او تاریخ لیکي چې کله به یې بانګ شروع کړ، وی نبی علیه السلام په یو سترګه به قبلې ته کتل، او په یو سترګه به د حضور پاک د مبارک مخ ته کتل. او کله به په جوش کې بانګ وی، ډېر په محبت او په مینه، نو نبی علیه السلام به ورته د خوشحالۍ نه مسکې واه واه به یې ورته کول. نو چې دې څنګه راغی، نو خلکو وی زاړه یادونه بیا تازه کېږي، او بیا به د حضور پاک مبارک د زمانې بانګ ویلې کېږي. صرف ماشومان لارو ته راووتل، زلمي جومات ته رالل، تر دې حده پورې چې زنانه په پرده کې په کوټو کې ناستې، چې دا بانګ یو ځل بیا و چې د حضور پاک زمانه کې کم بانګ ویلې کېده. چې دا بانګ وخت شو، وی بلاله بانګ وایه. وی زه خو بانګ له نه یم راغلی. څه له راغلی؟ وی ما نه خو د خپل محبوب ګیله کړې ده، خوب کې مې ولید او ما نه یې ګیله وکړه. نو د خپل محبوب او د خپل دوست هغه ګیله پوره کولو له رالمه بانګ نه وی. وی نه خامخا به بانګ وی. بانګ وایه چې د پیغمبر علیه السلام یاد تازه شي. وی ما مو وجنئ، زه بانګ نشم ویلی. وی قسم دی چې ما به بانګ وی، نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل، او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه خشته مزېدار ښکلې چهرې ته کتل. اوس چې زه بانګ وایم هغه چهره خو نشته، ما له بانګ خوند نه راکوي.
حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما لا دوار ماشومان دا موټو لېږل دا اوس غټه جرګه ده د دې نه غټه جرګه بله کومه کېدی شي دواړه رالل وایي مونږ خپلې مور را لېږلي یو زما مور وایي چې بلال ته ووایه چې زما د بابا وخت کې د سینګ بانګ بیا قصې بانګ ووایه مجبور شو بانګ یې شروع کړ تاریخ لیکي چې څنګه یې بانګ شروع کړ اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا د نبی علیہ السلام مبارک دی نوم له راورسېد نو را پرېوت په ځمکه چورلک کېناست او پرېوته او بېهوشه شو د هغې نه مخکې یو ټکې مو نه وي وی ما خو بیا هوش کې راغی وی ما درته ویلو چې د نشم ویلی تاسو مجبوره کړم بیا لاړ څه موده پس شام ته او په دمشق کې په شام کې دفن دلته یې وفات شوی دی دا رومه د هغه محبت او مینه وه د صحابو په زړه کې چې د حضور پاک سره کم محبت او کم مینه وه او کم باغي د نبی علیہ السلام نه قربانېدل قسم دې په مخ د ځمکه داسې ملګري مونږ د چا نه دي لیدلي نه مو ویلي یو صحابي خپل باغ کې لګیا او خدمت یې کو دې کې ورته اطلاع ورسېدله چې نبی علیہ السلام وفات شو نو فورا په دې دواړو سترګو لاسونه کېښودل وی الله زما دا دواړه سترګې خو دې لري چې ما که خپل ښکلي پیغمبر ته کتې او اوس په دې سترګو چاته ګورم دنیا ته به سلوت هلکانو ته دوستانو ته به ګورم دا خو دې دپاره نه وي دا خو دې نه وي چې ما خپل محبوب ته کتل قرآن کې اوس زما محبوب نشته او په دې سترګو ما ته نو کړي ما دا سترګې لندې کړه حتی ساتې وي سترګې لندې شو یو بله بیبي وه هغې ځان له پقه سترګې لندې کړې تنانه وه د حضور پاک مبارک په وفات وی د دې سترګو نه مې څه فایده چې په کومو سترګو ما ته ښکلي محبوب نه ښکاري نو د صحابو د حضور پاک مبارک سره بې انتها مینه او محبت د احد په جنگ کې یو صحابي د حضرت طلحه رضی الله عنه طلحه ابن عبید الله هغه راغی او د نبي علیه السلام طرف ته خپل لاسونه نیولي او یو وخت کې په پیغمبر علیه السلام د کافرو ډېره سخته حمله وشوه د لاسونه ونیول او په دې خپلو لاسونو د پیغمبر علیه السلام نه تورې او د غشو او د نیزو غزارونه تمبول داسې به څوک وکړي چې په چا سخته راشي نو سخته یې لالي لیدلې نو د بوډا قصه ده که هغه زوی یې ناجوړ و خدای پاکه وی دا بیماری په ما راولې خو دا زوی مې جوړ کړي د دغه بیماري ما ته کې خو زوی مې جوړ کړي وی اسرائیل علیه السلام والا راغو وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رضو بیجلی و که نه ناجوړ راغلی و رالې ما پسې دا چې په چا سخته نی راغلی دا خبرې کوي او چې کم وخت کې بیا پې سخته راشي خلک بچیم پرېږدي خلک بیا ښځم پرې ځان بچ کوي خلک بیا رورم پرې ځان بچ کوي او صحابو په داسې سختو کې ځان قربان کړی او رسول الله مبارک یې بچ کړی یو صحابي دی حضرت طلحه ابن برا رضی الله عنه نبی علیہ السلام مبارک لا د مدینه مکې مکرمې نه هجرت وکړ قبا ورته وایي بالايي علاقې دي د مدینې شریفې هلته کې څوارلس ورځې یا څلېرویشت ورځې حضور پاک مبارک تېرې کړ او په قبا کې یو خشته مزیدار جومات جوړ کړ اوس هم هلته جومات شته مسجد قبا ورته وایي یو صحابي و حضرت کلثوم ابن حدب رضی الله عنه هغه ورته ځمکه وبخله او په خپلو لاسونو پکې نبي علیه السلام مبارک خدمت کړی خفتې به یې راوړی او کاڼي به یې راوړل سره صحابو جومات یې تیار چې جومات تیار شو نو بیا مدینې منورې ته را روان دی چې مدینې شریفې ته راځي په دې لاره کې دا ماشومان ورته ولاړ دي او زنانم په دیوالونو او په کوښو په لارو کې ولاړې دي ځکه د پردې را آیاتونه له هغه وخت کې نه دی نو نبی علیه السلام مبارک باغ ماشومانو ته سر راښکته کړ بچې ستاسو ما سره مینه شته وی او د الله رسوله زمونږ ډېر خوښې وی ښه زما هم خوښې ښه یو نوجوان صحابي دی په لومبي ځل د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو
د دې نه مخکې د نبي علیه السلام سره ملاقات نو شوی. هغه کله د نبي علیه السلام د هغه اوښې مبارکې نه مخکې او کله وروستو، کله یو طرف ته او کله بل طرف. حضور پاک مبارک ورته آواز کړي برخوردار دی خوا راشه. دا ته څه کوې او قابل خوا تاویږي را تاویږي. وی احبک یا رسول الله، د الله رسول ډېر مې خوښې، ډېره زیاته مینه مې ده در سره. ما چې ولیدلې نو غیر اختیاري در سره زما دونه محبت او دومره مینه پیدا شوه چې دومره مې چا سره نشته. اوس نوجوان دی، نوی بالغ شوی او دا خو قبایلي خلک وو، نو توره به یې غاړې ته روغ پرته وه. لکه زمونږ د قبایلو کې هر چا ټوپک، پخوا به یې غبوګین ټوپک هر چا اوږې ته و پروت. ډېر محبت او مینه به در سره وي، ما سره دې مینه شته وې. او وی ښه نو بیا خو به زما خبره منې که نه، ځکه چا سره چې دې مینه وي د هغه خبره به منې. د مینې مقصد به ډېر همدقه دی. او که ته یې نه زما خو د نبي علیه السلام سره ډېره مینه ده او هغه درته وایي دا پلانکې کار وکړه او ته یې نه لالا مې دی کې نه دی، دا کار نه شم کولی، نو دا خو مینه نه شوه که نه، دې ته پی او مجنون وایي. یو ځل لیلا ته پته ولګېده چې مجنون راغلو. د دې مجنون دا خپل نوم نو، خو مجنون لیوني ته وایي. دې د لیلا په عشق او په محبت کې لیونی و. چا ورته وایي یو مجنون راغلی دی او ستا د دې کور نه بار په دې صحرا ځنګل کې دیره دی. مجنون به د لیلا د کوڅو سپي ښکلول، وایي په دې زما د لیلا سترګې لګېدلې. نو چا ورته وایي یو مجنون راغلی دی، لیونی غوندې سړی دی او ستا د دې کور نه بار کې دا کوم میدان د صحرا د په دې کې دیره دی. نو دې را ګمان وکړو چې دا به حقه زما مجنون دی لیونی. حالانکې دوه کسان، یو د دې هغه مجنون و، جډه یې والې وه اونې ته ور دې دروازو ته نیغ بار نه ګوري دیوالونو ته، او یو بل د پی عاشق. د دې لیلا پې رحم راغی په دې مجنون باندې. نو چې چیلی ولشله نو خپل غلام لی ورکړه، ورشه دغه مجنون دی اوس. ځکه غریب نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته او نه څه بل څه شته، پروت دی اوس لیونی دی. هغه نوکر خطا شو، هغه چې کوم هغه بیکاره سړی ناست و، هغه د عشق مجنون، د خلیل مجنون و، هغه پې هغه له یوړه. هغه پې اوس کله هغه اصلي شی سړی یې پرېښود. روزانه به د نیلا وله جام پې ورکول او چې کوم پی ورته دیره وه نو به هغه پې ایستل. هغه بل خوار هسې پروت و دیره، هغه اصلي مجنون. دا لیلا دې غلام ته وایي هلکه وایي په دې سړي خو موږ بلا پې وڅکل، ورېږه یو امتحان پې کو. وی نن دا جام تش یوسه او ورته ووایه چې لیلا وینه غوښتې ده. نو دا جام کې د وینې ډکه، نو پته به ولګي چې دا مجنون دی، ما ته یې مینه شته. او که زما دا خبره ونه منله او دا جام واپس راغی نو دا بیا هسې بېکاره شی دی. چې هغه مجازي عاشق له هغه مجنون لی هغه پیاله یې وړه او ورته نن خو دې پیره ونه لګه. نو بیره پیو ته بوزو وی نن خو لیلا وینه غواړي چې وي وسلې اوس کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري. وی ستا وینه غواړي که نه؟ ځکه ته مجنون یې او لیلا ته پروت یې او هغې سره دې مینه ده، او اوس به پته ولګي چې زما خبره منې او که نه منې. وینه یې غوښتې ده. وی هغه وینې والا هغه دی ناست دی، که پی مې دې راوړي خوراکه زه به اوس کوم. وینې والا زه نه سړی دې خطا کړی دی، هغه دې شاته ناست. او واقعي اصلي سړی مې یو پرېښی دی، غلام هغه له ورغی چې ورغی دی غریب که به یې ګوټ پی مخکې دی، پی خو دې بلاس کړي، دې مجالس کړي، هغه حقیقي سړی خو پاتې دی. ورته وایي لیلا رالېږلې مینه یې په کار ده. وی ها؟ وی او ورمنډه یې کړه او د اونې نه یو قدر راماته کړه. نو د وجود یوه یې سیو واله، د هغې نه یې وینه راوویسته. یاره وی هسې نه ده لیلا دا وینه نه په کار، د بل ځای وینه یې په کار وي. نو بله یې سیو واله، د هغې نه یې وینه راوویسته. یاره هسې نه ده لیلا مې دا وینه نه په کار او د خپې وینه یې په کار وي، هغې له یې ټک ورکړه، د هغې نه وینه راوویسته. یا کیدای شي د ما د مخ وینه یې په کار وي، دې دې په کار، نو مخ نه یې راوویسته. د ټول وجود د لږې لږې حصې نه یې وینه راجمع کړه او جام یې وله ډک کړه. وی هم دا زما لیلا له اوس زما وینه یې په کار ده. ایو د پیو مجنونو لیلا له اوس زما وینه یې په کار ده. ایو د پیو مجنونو پیو ته ناستو.
او بل د ویلې ورکولو والا مجنون عاشق و دا پیو نو هغه وی زه خپله وینه د لیلا نه قربانو نو مونږ به د پیو مجنونان د نبي علیه السلام نه جوړېږي مونږ به کم مجنونان جوړېږو وینې ورکولو والا وینه خو ډېره لویه خبره ده د حضور پاک مبارک عامره کوټې به کوټې خبرې پوټینۍ خبره مونځ په لمونځ باندې سړي څومره تکلیف سړي ته پې کوي درود شریف ووایه د الله ذکر وکړه مسلمان سره ښېګړه وکړه مسلمان سره بد مه کوه دا پوټینۍ پوټینۍ خبرې دي دې کې تا ربي نه نوځي په دې کې مونږ د پیغمبر خبره نه منو تورې ګوره وروستو خبرې نو د محبت او د مینې رونو نښه دا ده چې چا سره دې مینه د هغه نه به خپل ځان او خپل وینه بیا قربانې نبی علیہ السلام مبارک یو ځل وینه ویستله پخوا یې ورته حجامت وی اوس موږ دا ږیرې ښایي ورته حجامت وایي حجامت ته و چې د وجود نه به وینه ایسته د یو ځای باندې طرد و د وجود نه یې وینه وویستله یو صحابي دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه له یې ورکړه وی دا یو څه چېته پټه کړه چې اخوا شو او پناه شو وی ښه دا د حضور پاک د وجود مبارک وینه ده دا به زه په ځمکه غورځوم ویسکله حالانکې وینه څوک چېته څښي شي ویسکله ورونو ګورې دا مسله یاد او ساتئ چې د حضور پاک د وجود مبارک چې څومره اجزا دي دا ټول پاک دي دې کې شک نشته دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده هغه وینه وسعره چې څنګه یې وڅښله راغی نبي علیه السلام ته وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه وی او صاحب پټه مې کړه وی کوم دی دې پټه کړه خیر یې ته ګوته ونیوله وی دلته مې پټه کړه نبی علیه السلام ورباندې څه اعتراض ونه کو نه ورته چې دا دې څه کړي دي بلکې وی فرمایل وی په کوم وجود کې چې زما وینه پرته د جهنم اور ورباندې حرام دی نه محبت او مینه ورونو دې ته ویل کېږي یو صحابي په احد کې غشي وویشته د کافرانو لښکر ته او هغه ډېر سخت ویشتونکی و د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی چې ما به کله غشي ویشته نو نبي علیه السلام به په دې تندي مبارک لاس کېښود او هغه غشي ته به یې کتل چې دا په دشمن لګي او که نه لګي وی ما ورته ویل چې صاحب داسې مه کوه زما شاته ودرېږه ځکه چې زه غشي ولم نو دشمن مه ولي چې دا کم ځای نه ډس کېږي نو دشمن عقل یې باندې ډس دی دا قید دی نو غشي زه ولم دشمن مه ولي هسې نه تو نه لګې زما سینه به تا له تینې نه مخکې نو که غشي راځي زه به لګم ته به بچ کېږي دې ته مینه وه حضور پاک مبارک پته څه وایي الله اکبر ګوره چې چا سره دې مینه یې که نه زمونږ عرب وایي وی الحب من الجانبین والبغض هکذا وی مینه د یو لاس نه ټک نه خېږي مینه د دواړو دی چې یو سره د مینې د هغه بل به هم درسره وي او چې ستا ورسره بغض وي د هغه به هم سره بغض وي دا اکثریت قاعده ده د ده ورسره مینه وه وی صاحب زما شاته ودرېږه هسې نه د دشمن غشي راشي ته پرې ونه لګې حضور پاک مبارک به ورته څه وي چې ده به غشي راښکه هغې به ارمي یا سعدو فداک ابي و امي ای سعده اوله زما مور او پلار تا نه قربان حضرت سعد وی د چا نه پیغمبر علیه السلام مور او پلار نه دي قربان کړي او زما نه مور او پلار قربان کړي دا یو مقام کې حضرت زبیر رضی الله عنه ته هم ویلو ځکه هغه هم یو د محبت اظهار کړی کافر رالل د غزوې خندق په موقع او د خندق نه ګیر چاپېره پرېوته ډېر زیات کافران مسلمانان د خندق نه دې خوا دي نبي علیه السلام مبارک آواز وکړو وی څوک په لار چې د خندق نه ورتوري د کافرانو خبر راله راوړي دا ګران کار وکړ یو کس تلل او د کافرو خیمو ته وردننه کېدل او د هغې جاسوسي کول او بیا راتلل خو ډېر ګران کار حضرت زبیر پاسېد وی صاحب دا به زه وکړم د نبي علیه السلام د ترور زوی بیا یې آواز وکړو څوک په لار چې دا کارنامه وکړي د کافرو دی خیمو کې نه چې د هغوی جاسوسیو کې خبر راوړي زبیر پاتې دوی زه په درېیم ځل یې بیا اعلان وکړه زبیر بیا ځلبونو نه مخکې پاتې دوی زه وی د کل نبي د هر پیغمبر یو حواري او امداد کوونکي ملګري وي او زما خاص د امداد ملګری زبیر او دته هم نبي علیه السلام دا الفاظ ویلي دي د زبیر متعلقه چې ای زبیره زما مور او پلار تا نه قربان نو چې پیغمبر علیه السلام چاته وایي چې زما مور او پلار د نه قربان دا ډېر لوی سعادت دی د هغه انسان دپاره
نو هغه هلک کې چاپېره تاوېده حضرت طلحه ابن بره. نبی علیہ السلام مبارک ورته وی دې خوا راشه هلکه ولې تاوېږي کله مخکې او کله وروستو؟ وی احبک یا رسول الله، دا الله رسوله ما در سره ډېره زیاته مینه ډېر مې خوښې. وی زه دې خوښې؟ وی او. وی ځکه نه یو کار وکړه که زما سره دې مینې خو زما خبره به منې؟ بلکل بېشک الله رسوله حکم کوه. وی ښه نو پلار دې ملکه سر ته پرې کو ما لې راوړه. اوس به دې پته ولګي چې ما سره دې مینه شته که دې شته. هغه وی صاحب دقه دې ولدم توره د تیکې نه هم دقه دی راوویسته یو شرنګ یې ورکړه او منډه یې کړه. وی دلته صاحب لږ ودرېږې د پلار سر درته اوس پرې کوم دلته راوړم. اواز یې وکړو دې خوا راشه. وی مونږ په چا پلاران کو نه وجنو، د پلار خو به احترام کې قدر به کې وجنې به نه، خو ما کتې چې ستا مینه ما سره شته او که نشته پته ولګېده چې مینه دې را سره زما په خبره د پلار قربانې. حضور پاک مبارک راغی مدینه شریفې. یو ورځ دې پکې تپوس وکړو یره یو هلک و طلحې نه و او زما د دې اوښې نه به یو خوا بل خوا تاوېده را تاوېده او ما سره ډېره مینه وه. هغه هلک نه ښکاري. صحابه ورته وی د الله رسول هغه ناجوړه دي بیمار هلته چې ستا نه تللی دی پروت دی. وی دی چې دو تپوس یې کوو. نبی علیہ السلام مبارک لاړ د هغې علاقې ته د هغه تپوس چې ورننه وه په کک کې خوار پروت و هغه هلک او حضور پاک مبارک ورته ودرېد او په سر یې ولې لاس مبارک کېښو او تسلي ورکړه. وی خیر د الله به دې جوړ کړي په بیمارۍ الله ګناه رجې مه خفه کېږه. خو هغه هلک چې نبي علیه السلام ته وکتل نو ډېر زیات یې وجړل ترګونې وکړې روانه شو. حضور پاک مبارک تسلي ورکوي هغه جالی وی سیک په دې نه جاوم چې زه به مړ شم په بیمارۍ هم نه جا په یو بل څیز پسې جانو. وی کې په لومبي ځل مې تاسو لیدې زما د زړه د سره ډېر اختیاري مینه پیدا شوه او زما ډېر خوښ شوې. نو ما وی چې زه به ستا خدمت وکړم ستا پسې پیزار به وګرځو تا له لوټه به راوړم او په سفر او په حضر کې به تا نه جدا کېږم ستا خدمت به کوم. نو جالم په دې چې هغه ارمان پړه ځان سره خیرت ته وړو ستا خدمت مې ونه ستا ملګرتیا مې نصیب نه تا سره ناسته مې نصیب نه شوه په دقه تیز جالم نور به پروا نشتو. حضور پاک مبارک ته ورته تسلي ورکړه او روایت کې راځي چې نبی علیه السلام مبارک هم سترګو نه اوښکې وبهېلې خو پوه شو ملګرو ته یې وی داسې معلومیږي لکه دا برخوردار دي بیمارۍ کې مري. نو که دې وفات شو جنازه به پرېږدم ما خبر کې دی خورار المدینې منورې ته هغه هلک پوه شو هغه خپلو رشته دارانو نه یې تپوس وکړ. وی نبي علیه السلام څه وفرمایل؟ وی داسې څه خاص خبره یې نه ده کړ. وی نه شابه ما زه پوه شو وی د پوه شو چې زما د جنازې وصیت یې وکړو. وی ګوره یاد وساتئ که زه مړ شوم چې زما جنازې له نبي علیه السلام ونه ووړی. حالانکه حضور پاک مبارک فرمایي ان هذه القبور دا قبرونه چې دي مملوءة علی اهلها ظلمة وی دا پر خپلو خلکو د تیارې نه ډکي قبر خو تیاره دی او چې زه جنازه وکړم په کوم مري یا په کوم قبر نو الله هغې مري د زما د جنازې په برکت په قبر کې رڼا پیدا کوي. د دې وجې نه زموږ د خلکو هم دا خوښوي چې یو نیک سړی د جنازو د نیک سړي د جنازې یو برکت او فضیلت نو د پیغمبر علیه السلام جنازه څونه د برکت ته د مړي دپاره او هغه هلک څه وایي وی ګورې زما جنازې د نبي علیه السلام راونه غواړي. ولې؟ وی په لاره د یهودیانو کورونه دي نو اصله چې دې راځي زما جنازې له او یا واپس ځي یهودیان نقصان ورته ونه رسوي څوک ورته تکلیف ونه رسوي. خیر د زما جنازه دی هغې ونه کړي خو چې حضور پاک مبارک ته څوک دشمن تکلیف ونه رسوي. اتفاقا هم په هغه شپه غریب وفات شو چې وفات شو صحابه وخښ سار نبی علیه السلام تپوس وکړو هلکه وی څوک بل عرش کې د هغه طلحه معلومات وکړي چې هغه څنګه دی. وی صاحب خو بېګا وفات شوی ستاسو د راتلو نه پس وفات شو اخري ملاقات یې تاسو سره وشو. وی جنازه به کلی وی جنازه خو وشوه ولې تاسو ته معلوم دی چې جنازه به پې زه کوم؟ وی صاحب تاسو خو دا ویلي وو خو هغه وصیت وکړه چې نبي علیه السلام زما جنازې له مه راغواړئ هسې نه په تلو کې یا راتلو کې یهودیان دشمنان نقصان ورته ونه رسوي. وی ځای کې ځو زه په قبر جنازه کوم. حضور پاک مبارک په یو څو مړو په قبر جنازه کوي
چې د نبی علیه السلام نه بغیر دفن شوي دي قسم دی ډېر زیات رحم دل انسان تیر شوی په مسلمان یې ډېر لوی رحم یو توره ښځه به بوډی جومات دی صفا کو یو ځل نبی علیه السلام تپوس وکړو وی هغه توره ښځه نه ښکارې بوډی وی خو مړه شوې ده وی جنازه به یې کلي وی شاید اکو د شپې مړه شوه نو تا له هم تکلیف در نه کوم ښه کړه د شپې غریبه ښځه وه د شپې ښه شوه وی ځای چې د دې په قبر جنازه لال نبی علیه السلام او په قبر یې ونه جنازه حضور پاک مبارک کې دا فرق نو چې دا غریب دی او که دا مالدار وی دې په قبر یې جنازه کو لار حضور پاک مبارک او صحابه ځان سره واغېشتل او په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ووی یا الله دې طلحه دې هلک سره یو ملاقات وکړه او څنګه ملاقات بحیث تضحک الیه وهو یضحک الیک الله داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندې او دی تا ته خاندي یو بل ته خاندې خدای داسې ملاقات ورسره وکړه دا د هغه د مینې وجه یو بیبي د کلثوم یې نوم دی په احد کې ورته پته ولګېدله چې پیغمبر علیه السلام زخمي شو د نبی علیه السلام دا مخامخ غاپونو سره خوا کې دا کوم غاپ دی دا نیم ډکړه شوی نو په منډه را روانه ده نو په لاره وله چا اطلاع ورکړه بیبي لږه ودرېږه چې ودرېده وی خاوند دې شهید شو وی خپل کار به کوي د نبی علیه السلام ال راته ووایه کوم ځای دی چې دغه مخکې راله بل سره یې وله مخې له ورغی بیبي څه کې وی نبی علیه السلام ګورم کوم ځای دی وی پلار دې شهید شو وی خپل کار به کوي نبی علیه السلام راته ښایه نو چې لږ مخکې راغی نو براده نو بل سړي بله اطلاع ورکړه وی بیبي ورور دې شهید شو وی خپل کار به کوي نبی علیه السلام راته ښایه ګوره په دقه جهاد کې د دې خاوند پلار او ورور درې کسان شهیدان او په درې واړو یې پروا نشته وی نبی علیه السلام مې ولیدلي چې زخمي دی کوم ځای دی تاسې لکه د لیونو یا منډېوالې کله په یو ډله ورننوځه کله په بله ډله ورننوځه ما ته خپل محبوب وښایه ما ته خپل پیغمبر وښایه چا ورته وی هغه دی نبی علیه السلام چې څنګه ورغې حضور پاک مبارک ته ودرېدله وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې هر غم مې احسان شو د هغې نه پس بیا راغله او خپل خاوند ته او پلار ته ورونو ته ودرېدل دې ته مینه محبت وایي نو مسلمان هغه مسلمان دی چې د هغه به له خپل ځان نه د خپل پلار نه د خپل بچي نه د عام مسلمان نه د حضور پاک مبارک سره محبت او مینه ډېره زیات دی که په دا مینه کې لږ غوندې هم کږلیچ وي لږ غوندې هم کمې وي نو ما د دو مجنونانو قصه درته وکړه دا هغه پیو سکرو والا مجنون وی ګورې بل بني هرو ما مخکې هم درته ویلي اوس هم درته ویم چې په موږ د دواړو جهانو د مبارک سردار ډېر کسانات دي دا خو ملایکه دی ولې که هغې دنیا د تشریک نه وی راوړل نو موږ به کافر ممکن ده او بیا زه خو چې کله سوچ کو زمونږ په دې وطن چې را کوم مخکې خلک تېر شوي دی هغه ټول بت پرست مشرکان کومه غونډی چې لا دی پکې بت راوځي دا جنګي ډېری بوړه بوتان پکې راوځي دارنګې مخکې راوشه د غرضاو سره چې کومې ډېری دي بوتان پکې راوځي اقوا په نغه کې تختی کې چې کومې ډېری خلک لټوي بوتان پکې راوځي دې تنګي کې ځای پلی چې خلک یو ځای ولټوي بوت پکې راوځي پته لګي د دې نه معلومات کېږي چې زمونږ په دې علاقه د بوت پرستۍ یو تین تېر شوی مور او پلار سره چې ښېګړه دې وکړه دنیا کې به الله اجر درکوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث او که مور او پلار سره دې بد وکړل دنیا دې هم برباده ده او آخرت دې هم تباه ده دنیا هم خرابه ده ګول امام بخاری رحمت الله علیه او کتاب دی الادب المفرد هغې کې یو واقع لیکلی وی یو ځای کې یو مقبره وه وی هغې کې یو قبر و وی چې مازدیګر به شو نو هغه قبر به وشلېده او د هغې نه به یو انسان راووت او د هغه انسان سر به د خر و د خر او لکه د خر غوندې به یې چغه وواله د خر په شان
یو چغه به یو طرف ته واله بل چغه به بل طرف ته واله یو څو چغې به واله او بیا به هغه د هر شکل والا انسان یو انسان او شکل یې بالکل مخته او چغه هم د خر آخر څنګه چغه وي په خرابه چغه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر الله قرآن کې په ټولو کې خراب اواز د خر اواز دی وي نو چې چغې به ووالې نو بیا به هغه وجود چې و د خر ترغه انسان ابا په قبر کې ښکته شو قبر به پې واپس بر شو هر مازدیګر به دا چل کېده یو ځل نه هر مازدیګر به دا چل کېده دقسې به انسان راووت او د خر په شان چغه به وواله یو څو چغې او بیا به دننه شو خلک به یې تماشې له راتله معلومات مې پر امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې دا ولې وی دا یو سپیره سړی و ده به شراب څکل مور به ورته بچی را شراب مسکه وی ده به ورته وي چې لکه د خرې غوندې مه برړېږه مور له به اواز ورکړ چې لکه د خرې غوندې مه برړېږه الله په دنیا کې هغه له سزا ورکړه دا خو د آخرت ته دا خو د دنیا دا معنی چې دنیا کې رسوایي شو خلکو ته رب العالمین رسوا کړه لکه د خرې غوندې مه برړېږه نو پروردګار ورله څومره مضبوطه سنګینه سزا ورکړه مړ شو او الله ولا د قبر هغه عذاب په داسې شکل ورکړ چې د قبر نه راوته لکه د خر به برړېده او بیا به غېدېده دی د دنیا سزا او زموږ علما کرام لیکلو وی چې کم انسان د مور او د پلار نه عاق وي نافرمانی مور او پلار خفه کړي نو روزي به یې تنګوي په دنیا کې دی به مخکې روزي به ترې مخکې او دی به ورپسې وي دی به فقیري تنګ دسته به او د اوو پشتو پورې به د ده په دې نسب کې دا سپېرتوب چلي اوو پشتو پورې او چې د پلار او د مور خدمت یې وکړو پلار او مور ته خوشحاله مړه شو نو دله به الله په دنیا کې پراخه روزي ورکړي او د اوو پیړو پورې به رب العالمین د ده اولاد نیک بخت او مالداران وګرځوي دی د دنیا اجر شو او تاسو هم د دې کلي یا زه نه دې کلي مثال دله نه در کوم هسې یو پوټې نامناسبه خو ما په دې خپلو سترګو تجربې سره معلوم کړي مولوي صاحب دې زموږ الله تعالی مغفرت نصیب کړي هغه یو ځل موږ ته په درس کې خبره کول یو سړی یادو نوم یې درته نه کړو ځکه هغه مړ دی او هغه پلار یې مړ دی او هغه مشران هم مړ دي وایي زه د دې زوړ کور دې نه راووتم دی لاړتم دې جومات ته لمانځله راتلم وایي په لاره کې یو سړی دی او پلار یې راپرځولی او د پاسه پرې ناست دی نو هم هغه موږ ته واخیست وی د پاسه پې ناست دی پلار یې راپرځولی په دې سینه وله ناست دی او لتې وله ورکوي او ورته وی یاره ارمان نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی ډېر غټ دلی خو ارمان چې پلار مې وی زه پرې رالم او هغه زوی مې ترې پاسه و یو څپېړه نیم مې مور زوی و چې خوار شي پلار دې هم ورته ومې منې شه پلار مې هم ورته دلی ظالمه وی پام یې څه ازوی او پلار مې روچت او دا تندې او دا لاس د غریب ویني وی کې مې نه هغه خپله کوټګۍ کې و مالوک موله کېښودل وی ما ته وي مولي صاحب ولیدلې دوی را سره څونه ظلم و دا ظالم مې دقسې ول وی ما ورته وي چې فلانکي بلکل زوی را سره ظلم کوي خو یاد دي دي وی غلی شو یاد دي دي یو ورځ دقسې راووتم جومات ته تلم او دا چې په کوم ځای ته نن دې زوی راپرځولې دلته تا خپل پلار نو راپرځولې مولوي صاحب هم هقسې دغې سړي هم دقه دی چې ګوره نه لیش یو خوا نه لیش بل خوا خپل پلار راپرځولې او وي ده پې د پاسه په هغه به راغلی وم او وي ده به وله لته ورکوله به ورته وی چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دی چې ده دې خپل پلار سره کم عمل په کمه ځمکه په کمه خاوره کړو او هغه سره خپل زوی زما پړوان یو حق عمل وکړو دنیا کې درته بدل نه پرېږدي که پلار دې بې عزته که رسوا دی که ته خو په هند تین کې یو ځوان یو زلمي یو چې زه څه کوم نو کوم به او زما وس دی نو ټیک ته وکړه خو چې دغه وخت له ورورسېږي نو بیا تیار اوسېږه تا سره به خپل بچي مقامه پرېږدي خو دی نه سپین ګیرې مور او پلار
رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی احسان و سرو کا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دواره بوډاګان شي یو کس پکې بوډا شي، سړی بوډا شي بیا ګړې وړې لاس کار نه کوي، لچ لاس کمزور شو، خپې کار نه کوي، کونټی باندې به ګرځي، سترګې کار نه کوي، چشمې باچې، غوږونه کار نه کوي، د غوږ هغه مشین باچې، ژبه کار نه کوي، اکثر د خولې نه هم ګډې وډې وځي. نو چې سترګې دې کمزورې شوې، کار نه کوي، لاس کار نه کوي، خپې نه کوي، غوږونه نه کوي، سترګې نه کوي، نو دماغ هم کمزوري کېږي که نه، خامخا به یې د خولې نه ته ګډې وډې وځي. یو زوی سره به ښه کوي، بل سره به یو کوټې نشي کولی، نه به پوهېږي، یو به یې خوشحاله کړي، بل به یې خفه کړي. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اوف بم ورته نه دی، اوف وهل او ټکول خو لویه خبره ده، اوف بم نه، رتې بم نه. وقل لهما قولا کریما، نرمې خبرې ورسره کوه، پستې خبرې. او بیا ورپسې الله څه فرمایي؟ الله نو یې سوال کوه، وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. یا الله یو وخت کې د ماشوم دې مور او مار پلار په ما رحم کړی دی او دې ماشوم لوی کړی، خدای ته پرې رحم وکړي، دې محتاج دی، دعاګانې ورته وکړه. نو ګزاره به کوې د مور او پلار ته، سختي به ورسره نه کوي، رقې به نه، وهې به نه، کنځل به ورته نه کوې، دنیا کې به درنه الله وباسي. یو سړی حج له ته مورې بیماره وه او معذوره وه، ورته یې بچي سب کال مه ځه حج ته، بیا به لاړ شي، ځکه د ما خدمت دی. پاتې شو کال له بیا دی حج له ته، امور ورته وایي چې بچي سخت کال مه ده، او چې زه مړه شم او یا جوړه ته نو بیا به حج وکړې، ځکه چې ته ما نه لاړ شې نو زه به څه کوم؟ وایي ته به نه مرې نو زه به حج ته نه ځم، زه خپل کار کوه. دا بعضې قمه کوي. دې وجې زموږ بعضې علما وایي که داسې عذر انسان ته پیش شو، خیر د حج وروسته کړي، د مور د خدمت یې څوک نشته. اویس قرني رحمه الله چې و، د هغه د مور د وجې د نبي علیه السلام ملاقات ته نه وتلي، هلته د مور خدمت یې کو، او نبي علیه السلام مبارک د هغه متعلق پیشنګویي ورکړې ده، وایي صاحب ته چې دومره صفتونه کې، نو دې ستا ملاقات له وجې نه راځي، وایي د مور د خدمت د وجې نه، مور یې خدمت ته محتاجه ده. جناب نو خیر التابعین ورته وایي، نو مور ورته وایي دا وایي خپل کار کوه، ته به نه مرې او نه رغېږې، نو زه به حج ته نه ځم. حج د روان شو نو په خوا خو پیاده قافلې، یو ځای کې یو قافله دمه شوه، دا سړی چې دا حج له روان دی، دې پې کوز شو، یو جامع مسجد و هغې ته مانځله دې کې یو غل غله وکړه، چې غلې سینجه وکړه، دې جومات ته لاړ دا تړې، او جومات کې اودس وکړو، ما په مانځه ولاړ دی چې زه به جومات ګوټ کې ودرې مونځ وکړم، نو چې مانځه نه پاړې شو ټوله قافله به ځي روان شي، پیاده مزل به لږ لږ مزل به یې کوو، دمې به یې کولې، بیا بد ده. غل چې غله وکړه، غل پسې خلکو منډې والې، هغه جومات ته ننوت، ځان یې پټاو، خلک راغلل دې کټ ته مټولي، اوس دلته غله وکړه، اوس راغلې جومات کې لا منځونه ښې دي، څه دې ورته وایي چې د خدای خاطر وکړې، ما خو غلا نه ده کړ، زه خو په دغه قافله کې را روان یم، او حج نه وایي دغه دوکه کې حج د غلا په پیسو دی، دا مونږ ونه ریس، یو مو یم داو، بله مو یم داو، اوس اثر غل پاتې شو، دې د مټولي بویه ته قاضي ده، ګواه پې پیش شو، یو ګواه مو یو صاحب مولید، بله مو یې مولید، بله مو یې مولید، بلا ګوان پې پیش شو، قاضي حکم وکړ لاس ته پرېږدي، او په خر باندې سور کې، او د الله پر د سینې طرف تاویزان کې، او یو کس ورپسې ټیم دنګوی په بازار کې چې څوک غلا کوي، دا به انجام وي، وایه اسلامي قانون ته غل سره دا لوبه کوو به پیسو غلا بیا، مو دلته کې غلا وکړل ته یې پرېږدي، هلته پیسو ګویي هم نه کوي، مصیبت دغه هم دی، نه پیسو ګویي کوو، که ګویي دې پې وکړه ځان له دې کار وته، او چې وونکي ګویي نو څه سزا ورته نه میلاویږي، هلته کې یې پرېږدي، نو غله به غلا نه کوي. انسان له سپین خوشو، دا اوس لا پسکو معلومه مې دغه انسان خو غفي نه کوي، سپي خو هلوی سوی ورپسې ګرځي او را پیدا کړي، سړی یې ونیو لاس یې دې پرېږدي، چې لاس یې دې پرېږدي په خر یې سور، شاته به یتیم دنګو بازار کې ګرځو، خدای مو بخه
وی چې څوک غلا کوي دته ګوره دغه به انجامي دنیا تماشې رااله څوک یو پیسو بل خوا دې اوس په لیره کې چې خدای پاکه زه په قهر او غضب غیر شوم لاس پرې شو رسوا شوم او شرمېدم بې عزته شوم د لاس نه خلاص شوم دا لا بله رسوي دغه خلکو ته یې لږ پرېږدم یو چغه وه هغې ته یې غله ته څه چغه وې وی ما ته غوږ کېږدی که نه ای خلکو اعلان واورئ وی چې څوک د مور د اجازت نه بغیر حج د ځي نو دا به سر انجامي هغې ورته ویل څنګه وی ما غلا نه ده کړې په سق به هم که ما غلا کړي خو دقسې مې مور محتاجه چې زما مې خدمت ته محتاجه و نه بل رشته و نه لوشته و نه بل څه شته همې دغسې د بل اسرې ته پرېښودل اوس د حج ته را روان کړم دا هغه څه ده دنیا کې دې کې ته پرېږدي د آخرت ته دا خپله نه ده مارو او د دنیا ته دا خپله ده دا به نه دی چې زه دا پلار دی او رتم دی او دا مور ده او رتم به او زه بس خو دنیا د تېرېږي به خپله بدماشي به ښکاره کوم نه هر څه چې کې کوه هر څه چې دې وکړل خو د دې د مؤاخذې او د نیوکې وخت شته د تپوس ځای شته د اړق ځای شته هلته به رب العالمین د دغه پلار او د مور د دې رټلو او سپېرلو تپوس دی ابو اسحاق اسپرایني رحمه الله لوی بزرګ تېر شوی دی او ډېر لوی عالم د هغه معمول به چې د شپې به مور او پلار ته کېناسته او پر یې خپو به ورته چاپي کو لګو به یې ورته کو زور به یې ورته پر یې خپو باندې کو او چې بیا به کله هغه مور یا هغه پلار اوده شو نو دی به کرته وختنوده به لوی عالم دی لوی عالم یو ځل یې مور له پر یې خپو زور کو نو حدیث پاک کې راځي چې الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی نو د هغې دا مطلب نه دی چې قدم اوچت که لاندې جنت دی د هغې دا مطلب دی چې د مور خدمت کوه د دې قدمونو او د خپو خدمت وله وکړه پوره خدمت وله وکړه نو الله به درله جنت درکړي زه به راشه د دې حدیث پر ظاهر باندې عمل وکړه نو چې کله یې د مور له زور کو نو د خپله ګیرې راواغېستلې ټیټ شو د مور خپې یې پې پاکې کړې دوره یې پې پاکه کړه مور په کټ کې پرته مور یې اوده شو او دوی موده شو سهار وختي چې درس ته راغی یو شاګرد ورته وي صاحب بیګا مې په خوب کې لیدې وی څنګه دې ولیدم وی ډېر ښایسته په ښکلې شکل مې ولیدم یو ډېر مزېدار باغ و تک شین د میوو ډک او ته پکې روان وي چې هلقدمي دې کوله پکې ګرځېدې او وی صاحب په دې ګیره کې دې ښایسته ښکلې ملغلرې وې یاقوت او د لعل او هیرې جواهرات و هغې رمضانې کولې ګیرې د هغې نه دا کوه اور د خپو خدمتو کې رب العالمین به ورته جنتونه ورکړي نو زه هره شپه د مور د خپو خدمت کوم دا تا چې کوم باغ کې ولیدم دا د جنت باغ دی پته ماته ولګېده چې ما له به رب العالمین د مور په دې خدمت باندې جنت راکوي او زما په دې ګیره کې چې تا کوم لالونه او ملغلرې او هیرې جواهرات ولیدل چې هغې رڼاګانې کولې وی دا مې بیرګا د حدیث په ظاهر عمل کړی دی او پر خپله ګیره مې د مور پې پاکې کړي دي وی دا زما د مور د خپو هغه دوره وه چې تا زما په ګیره کې ولیدله د لالونو او جواهراتو په شکل مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو سړی ناست و زوی ورسره دی سړی بوډا دی وی داسې مخامخ په دیوال باندې یو قارغه ناست و دا تور قارغه وی دا بوډا بابا دې زوی ته وایي چې بچې دا څه دي هغه زوی ورته وایي قارغه نو بیا یې تپوس وکړ وی بچې څه دي وی ورته قارغه دی که نو بیا یې تپوس وکړ وی بچې دا څه دي وی قارغه دی که لږ ورته زوی راغوسه شو نو بیا یې تپوس وکړ وی بچې دا تور شی چې دا په دغه ښکاري دیوال داسې وی په سترګو لوند خو نه شل درم راته وی قارغه دی که پلار ورته وی بچې ما ستا نه مخکې ولیدو مې پېژانده خو چې دا قارغه دلته کېناسته نو ما ته یو واقعه یاده شو وی دقسې دلته زه ناست وم او په دې دیوال یو قارغه راغی کېناست او ته ماشوم زما په غېږ کې وي او تا ما ته بابا داسې نو ما به وی قارغه دی نو بیا به وی څه دي نو ما به وی قارغه دی نو بیا به یې ویسته دي نو ما به یې قارغه دی نو تا چې څومره دیر تپوسونه کول نو ما به دله شونډې ښکلولې
زه پې خوشحالېدم چې ته بیا هم تپوس وکړې او خوله مې له خپلوله او نن کې مې د څلورم ځل نه بیا ستا نه تپوس کولو کوتک ته دې ګوتې کول داسې ده که نه سړی دې سوچ وکړي چې دا پلار دې بچو سره څه کوي دا بچي دې پلارانو سره څه کوي دې مور سره څه کوي نن خو داسې ډول شرمېږي نعمت یې راشي بابا دلته کښېنه ښه ته مه روزه بیبي دې مه راپرېږده بار ته یاره داسې ګډې وړې ویلته کې زمونږ مېلمانده راغلي ماړه تا ته ګوره بوس به دوه مېلمه ته دې کوم ته بس یو مېلمه به رسي اوس دا په شان دغاغې پرتون به دې هغه مېلکو چولي مېلمه به سي د پلار شکل به دې د هغه مېلمه نه ښکلي د پلار ګیره به دې د هغه مېلمه نه ښکلي د پلار خبرې به دې د هغه مېلمه نه ښکلي مېلمه مې راغلي لنډن سوغل مېلمه به دې راغلي ته پکې اوس مېلمه ته شرمېږي پلار ورسره نه کښېنی وایي دا دلې مېلمه پلار نشته څه خو که ستا دا پلار بوډا دی دو درې خبرې ګډې وډې کوي نو د هغه هم پلار شته که نه خو هم بې پلاره دنیا ته نه دی راغلی د هغه به هم بوډا پلار وي که نه ته ګورې په دې خپل پلار شرمېږي دا زمونږ عادت دی کور ته چې راشي او ښځه ورته معمولي غوندې په دې غوږ کې دو درې تنګه تنګه وکړي اوس مو پسې به کوتک راوایه تحقیق به نه کوي ښځه وډبه یو دو درې ډبه ورکړه چې ته بیا د مور مطابق ماته کش به نه کوي اوبه کې څوک داسې د مور مطابق به کش نه کوي بوډۍ ده کمزورې ده ګړې ورې هم وي کنځل به هم راته کوي هر څه به راته کوي که ماته دې د مور خبره نن نه پس راورسوله چې سرمن دې وباسم ژوند به دې په قلار نه به وي پلار دې نن راته دا وکړل ښه بابا دا ما ښه د تا نه کړي دا د ما دې ښځې ته دې سوي دي خو بوډا سپینګیرې سړی دی کمزورې دماغ یې کار نه کوي که کنځل یې کړی او کار یې کړي نه پوهېږي یو ځل دې ښځه پوهې کړه که د ما د پلار متعلق دې غږ یې مو که ما ته چې برابر دی بد به هم نه ژوند به دې په قلار د ښځې خپل حق د مور او پلار خپل حق د مور او پلار دپاره به د ښځې ژوند هم نه تریښی دا ظلم به هم نه کوي که پلار او مور درته وو چې دا ښځه داسې را داسې را به ګزاره کوي خیر دی بابا ګزاره ورسره کوه بچی مې دې څوک د ما مجبوري ده د ښځې مجبوري ده خلک به راپورې خاندي هغوی په خپله لیندین قلاره وه او ښځې سره خپل ژوند ښه تېروه ژوند به دې په قلار او که نه د حد نه تجاوز کوې یا د پلار او د مور ډېر منې او ښځې سره ظلم کوې بیا یې جهنم دننه دی او یا د ښځې طرفداري ونیسې او مور او پلار سره ظلم کوې نو بیا یې رانه جهنم دی عقلمندي هوښیار یې با په بیټکونو که خلکو سره ګپ شپ لګې یو خلکو سره خاندې خوشحالېږي او هلته کې په کور کې دننه د زمرې د بریتونه نیولې بیا مور او پلار ته کنځل کې دا هېڅ چلې به داسې نه کوي ژوند کړی د دنیا د خوشحالو خوښي او ژوند دې د آخرت هم د خوشحالو خوښي د مور او پلار قدر به کېږي حضرت ابو هریره رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام مور یې کافره ده او دې د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر صحابي دی راغی نبی علیہ السلام تا ویل الله رسوله وی مور مې نه پرېږدي وی مې ټکی مې په اسلام او په مسلمانۍ به یې ووتې واپس کافر شه وی د خیر دی ګزاره کوه یو ورځ یې کور ته لاړه مور ورته څپېړه ونیوه یو ښه مضبوط یو څو څپېړې وو ده رامن راکړې نبي علیه السلام وی د الله رسوله ته وایي چې د مور او پلار احترام کوه زه خو د مور ډېر قدر کوم خو نه مې پرېږدي بس او په دغه ټکي راپسې غوسه چې تا ته بد رد وایي ستا په حق کې ګستاخي او کنځل کوي اوس یې بیا وعالم راوتښتېدل دی زه الله رسوله د ما دې مور ته خو دعا وکړه چې خدای پاک یې مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایه وی لاس اوچت کړئ چې نن د ابو هریرې مور ته دعا لاس اوچت کړئ یا الله وی د ابو هریره مور مسلمانه کړي چې دی ووایي دقه ده کې مور ورپسې راروانه ده او جومات ته راځي ابو هریره خو یې کور کې و دې ته راوتښتېد جومات ته ویې د الله رسول هغه د جومات ته راپسې راغله ویې کښېنه چې څنګه راغله جومات ته راننوته نبي علیه السلام مبارک ورپاڅېده بیبي یا ترور او څه لپس چې مشرې ته انسان وایي څنګه رالې وایي د الله رسوله ستا مې هم ډېر سپکاوي ټول عمر کړی او د مسلمانۍ مې هم کړی زه راغلی مې ایمان راوړم توبه وباس بیعت یې وکړه د نبي علیه السلام سره پروردګار مسلمانه دا د نبي علیه السلام ښه خوي او د ابو هریره رضی الله عنه ښه خوي هغې به وهه او ده به صبر کو او د نبي علیه السلام نه به یې دعا وله غوښته او د پیغمبر علیه السلام مبارک دعا خو د خولې مبارکې نه وتلی نه وه چې بیا عرش ته رسېدلې قبوله
نو د مور او پلار سره به ښېګړه کې احسان به کې ګزاره به ورسره کې مونږ خلک ظلم کوو ډېر انتهایي ظلم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي و هغې یې تپوس ته ورغلو چې ورغلل هغه مرض وفات کړو نبي علیه السلام مبارک کلمې شهادت تلقین ورته کو او د مسلمانۍ طریقه هم داره چې کوم انسان بري او د ځنکدن وخت وي نو تو ته دا کلمې شهادت اوروه ورتاسې مه اچو ووایه اوروه ورته نو د هغه ژبه به پرې وګرځي او نبي علیه السلام فرمایي چې د چا آخر وخت کې په ژبه کلمې شهادت نصیب شو نو الله تعالی به جنت ورکړي نو هغې ورته کلمې شهادت اوروه خو د هغه په ژبه نه راته وی څوک د دې سړي څوک مشرانو کې څوک شته وی صاحب مور یې شته وی ریوله یې ریوسته وی ستا راځي څه ګناه کوي وی ولې صاحب وی زه لګیا یم کلمې شهادت تلقین ورته کوم اوروم ورته او د په ژبه نه ګرځي ته څه ګناه کړې ده لکه د نبي علیه السلام مبارک وجود خو پوره رحمت دی یو ځای کې ناست دی یو مسلمان ته کلمې شهادت وایي او د هغه په ژبه نه ګرځي وی صاحب دا خو ډېر د روژې او د مونځ او د صدقو پابند انسان دی خو یو ګناه ته شوې ده هغه دا چې د واده نه پس وی زه ډېرې رسپکه کړې زه مې ډېره بېعزتي کړې ما نه دی بخل ما الله ته ویلي چې الله که زما حق کم دی او ته زه نه بخم نبي علیه السلام وفرمایلي همدا وجه وی ویې بخت وی صاحب که حکم کوې نو زه بیا وبخم خو له مې نه غواړم که مشوره راکوې نو له مې نه غواړم وی نه حکم درته په زور خو نه کو وی ښه د ماله نه غواړي زما زړه ډېر خفه کړی نبي علیه السلام مبارک هوښیار که زه اوس دې ښځې ته منت وکړم او زور پرې ولګوم نو په ظاهر کې به وبخي خو دغه نه به ونه بخي چې دغه نه ونه بخي نو بیا الله به معاف نه کړي نو صحابو ته حکم وکړ ورشئ خشاک راوړه صحابه روان شول دا مور یې وایي د الله رسول په خشاک څه کې وی ستا راځوی پې سوځوم سوځو یې نه خو یو چل یې جوړو وی دې پې سوځو د الله رسوله ولې سوځې نو یې ګوره ته ونه بخه نو چې ته یې ونه بخې او دې اوس قبر ته لاړ شي نو د جهنم په اور کې به سوځي او ستا د وجې نه سوځي ځکه چې ته یې نه بخې نو پرېږده چې لږ هغه د جهنم د اور هغه یو جله کې ته ووینې چې زړه خو دې په دنیا کې یخ شي که ستا د وجې ورته ده اور عذاب میلاویږي او تی نینې نو چې لږ یې درته وښیمه هغه چې کوم الله تا نه پوشي شاملاویږي چې لږ یو پوټی ووینې په سترګو ګوره مور بیا موري وی ښه د الله رسول په اور کې به سوځي وی وایي ما بخلې نو چې ما بخلې دی نو د هغه په خوله باندې کلمې شهادت ورته جاري شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا بل غم دی که د مور او پلار نه عاق شوې کیدای شي ځمکدن وخت کې کلمې شهادت پکړې رانه شي بیا به څه کې بیا په ګوتو چکونه لګیا چې افسوس اورما مور مې خفه کړه او پلار مې خفه کړه درو مور او پلار خوشحاله ساتي کله چې مور او پلار جمع دي حدیث پاک کې راځي چې په خوشحاله نظر یو انسان پلار ته یا مور ته وګوري په دې یو نظر به ورته رب العالمین د حج ثواب ورکړي ګوره په حج باندې څومره پیسې لګي نو چې د زړه د خوشحالۍ نه پلار ته یې وکتل او اورې خاندل مسکې شوې ورته یا مور ته یې وکتل او اورې خاندل مسکې شوې د یو حج او په دې نیت ورته خانده چې ما لکه رب العالمین د حج ثواب راکړي که د ورځې لس ځله ورته وخاندې د لسو غږونو ثواب به لري که د ورځې سل ځله دې ورته وخاندې د سلو غږونو ثواب به د رب العالمین درکړي دا څومره نیکي ده او څومره عجب دا خو د الله رحمت دی د انسان مو د انسان پلار د الله رحمت او که مړه شو نو بیا څه کوه قبر له ورغله هلته ورته دعا کوه تلاوت کوه د هغې ثواب ورته بخه صدقه کوه د هغې ثواب ورته بخه یو صحابي راغی د الله رسول زما مور مړه ده یو پویو کنو چې د هغې ثواب ورته ورسېږي نبي علیه السلام وفرمایل ډېر بلکل ډېره ښه خبره ده نو کوی یې وکنیست او هذا لام سعد دا کوی د فلانکۍ زما د مور شو یا الله د دې ثواب زما مور ته ور ورسول یو بل انسانو او مور یې مړه وه نبي علیه السلام د راغی زما مور خو ډېره زیاته خیرات او صدقې خوښوه او ډېرې کړي نو یې که د هغې د مرګ نه پس زه صدقه کوم د هغې ثواب به ورته رسېږي بلکل یو بل صحابي راغی نبي علیه السلام ته کېناسته وی د الله رسوله پلار نه مړه دی د بخاري شریف کې حدیث دی حضرت جابر رضی الله عنه
دې پلار مې مړ دی ډېر زیات قرضونه دي او زمونږ د کجورو وخت نه ډېرې کجورې مې شکولې دي خو هغه ټولې کجورې که را یو ځای کړم زما د پلار قرضونه پرې نه خلاصېږي نو ته مهرباني وکړه قرضداري را غواړم ته راشه نو که تی ولیدې او ستا د وجې زما پلار وبخه او څه یې ورته پرېښوده ویې ډېره ښه وی د داسې کار وکړه چې څومره کجورې دي ستا په باغ کې نو هر قسم جدا جدا یو ځای کې ټوپکي جوړ دا کجورو ټوپکي یې جوړ کړه او قرضدار یې راوغوښتل او نبي علیه السلام مبارک یې ورته راوغوښت یا قرضدارو نبي علیه السلام ولیده نو داسې په سترګو کې دې سړي ته اشارې وکړې جابر رضی الله عنه ته چې تا مونږ پسې نبي علیه السلام راوستل نه معاف کوو تا ولې دې راوسته نبي علیه السلام نبي علیه السلام مبارک پوه شو چې پوه شو نو چې کوم پکې غټ ټوپکي و د کجورو د هغې نه ګیر چاپېره تو شو او یې را دې خوا که دا قرضداري او په خپلو لاسونو یې ستاسو نه حق دی زما دومره منه کجورې دي ها واخله ستاسو مړې زما دومره دي تاسو زما دومره دي ټولو له هغه کجورې ورکړلې د هغه قرضدارو قرض هم خلاص شو او حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی چې کوم نور ټوپکو سالم پاتې شو وی چې کوم ته نبي علیه السلام مبارک ناستو وی داسې ښکارېده چې د هغې نه یو کجور هم دی کمه شوي نو که په پلار دې قرض وي په مور دې قرض وي قرض وله خلاص کړه داسې مه کوه خیرات ورپسې کې تلویختي مور پسې کې او جمعې مور پسې کې او پنجشنبې او چهارشنبې مور پسې کې او څښا صابون دې مقبرې ته یوړل څښا ګند چې هغه څوک جامې شته اول د پرې دوکاندار قرض پورې دی هغه وله نه خلاصوي خیرات مخکې دی که فرض مخکې فرض مخکې غاړه وله خلاصه که د چا دوکاندار پیسې پې پورې غاړه وله خلاصه که د چا قرض پې پورې چې غاړه خلاص دی چې د خدای په نږدې غاړه بنده پس خاتونو په خیراتونو په جمعو په څلوېښتو یې غاړه نه خلاصي نو انسان لم ندي په کار کې دی بنده غاړه قبر ته لاړ شي خو بیا هم که چې د قرض پې پورې انسان دی او د وصیت دې وکړي نبي علیه السلام فرمایي چې کوم سړی مري پردې حق پې پورې نو وصیت ځان سره د بایله سر ته کېده که ته مړ شوې چې ستا بچي خو هغه وصیت په مطابق باندې قرض د خلاص کېږي نو چې قرض په پلار یا په مور پورې بچو لی په کار چې فوراً قرض ول خلاص چې غاړه خلاصه شي نو صدقات خیرات قرض پې پورې دی هغه وله خلاص کا وصیت یې کړی دی هغه وصیت د شرع مطابق دی هغه وله پوره کا دا ستا د پلار حق دی په تا باندې او په دې مه یارېږه چې څونه دې په پلار ولګولې په بیمارۍ کې دې پرې ولګولې قرض دې وله خلاص کړه زه راته د دې خبرې ضمانت درکوم د احادیثو په رڼا کې ضمانت درکوم چې دا به تاله الله تعالی په دنیا کې درکوي بلکې د هغې بدله الله تعالی ډېر اجر کوي او که یو سړی د دې سعادت نه محرومه شو مور یې مړه شوه یا پلار یې مړ شو نو قبر له وله دی دلته ورته دعاګانې کوئ په دې کې ناراستي مه کوئ زمارو که د چا مور او پلار جملي وي پوره خیال یې ساتئ دا مو چې د یو زوی ته په ښه نظر ګوري بل ته په ښه نظر نه ګوري بس کمزوری ده که نه آب ورسره لږ زیات ښه کوي یا به لږ دوروري یریږي بس مجبوره دی غریب ته په خپل دی خپل قدر کوه بعضې مور او پلار د دماغو نه لږ خلاصي دا زوی یې ښه قدر کوي ښه عزت کوي او هغه هسې وایي ما نه یې بخلې نو که یو زوی د پلار قدر پوره کوي چې په ده کم حق دی ولې پوره کوي د مور خپل پوره قدر کوي چې په ده کم حق دی هغه ولې پوره کوي او بیا هم پلار او مور هسې بې ځایه نه مې بخلې نه مې بخلې په دې زوی نه حق کېږي ښه